پدې باندې دا بیٹ دی پدې پر رائټ کلیک کې کریټ سیمیلر یا شارټ کټ بٹن دی سی اس دلته لیکل کریټ سیمیلر صحیح ده کنه راغی کنه نو چې ته کم طرف تک دی بس هلته کېږده په سپیس بټن باندې فلپ کوه دا څه په دا سی اس کمانډ دی وګوره ټیک شو کنه نو اوس که چې دغه ستا سره یو ډي ایل راواله ټیک شو کنه ګوره دا څه په راواله سی اس دلته کې په دې باندې دې څه ونه سه سپیس بټن وا څه چل کېږي اعلان شو دا په خپل ودا اعلان شو مطلب دا چې دا غس ټینشن مګ نشتی ښه پوهیږي کنه خبره نو دا ځم سره دا درې خانه خجی په دې ټولو خبرو خمونږ پوه شو دا سن پات دی بندونه سن پات پدې بنوي افی چې دې سره ګوري ډیسټربنس نه جوړي ها وځل کې راشه کنه تاسو بدل کې ټیکسټ لیکلې کم ځای کې دی ټیکسټ کاله موږ نه دی لیکل ټیکسټ وی راوسته دی خو لیکل نه دی دي څه نو دی لیکل کنه او مو خو دا ډایمنشن او ټیکسټ کې معنی دا او ډایمنشن وته موږ نه دی لیکل وایي به خبر کنه ډایمنشن او د لیکل غواړي صحیح ده نو ډایمنشن مسنګ لیکو پدې کې سګرانه طریقه خو نه ده ساسه دلته کې measure between two references لیکل ګور ته څه پدې ودروي دا دې څه کو او دا دې څه ودرې دو پوهیږي به خبره کنه نو دلته کې راشه دا لاین دې سره حواله 14 ده کنه ده ده بیا خبره ده چې دا پیته په دې مو د دې څه وایي چې دا پیته په دې کارنر باندې ونیسا او دې طرف ته وګوره سونه ده او دا پیته اوس د کارنر ته بوزا 1900 صحیح ده کنه صحیح شو کنه نو 14 او 19 دا کمره څومره ده 14 او 19 14 نه منه تاسو ته بخکاری نه چرته دا څونه 11 انچ نه نه 11 انچ سره شته کنه دا به دغه شان دی لګي 11 انچ په لګي ها یا کې دې شم کلیک غلط کړی یا ته دا راواله الاین ډایمنشن په دې وال فیس باندې به کلیک وکړي دلته راشه او دلته ودرې ته څومره ده 19 او 11 نو زه به دا طرف هم دې چیک کوم پوهیږي کنه خبره نو دلته ماستر بیٹ ده ډبل وی کلیک وکړه اوس خبره ده چې بدی باندې زې ما چاړو کلیک ونه کې خو بس یو ټیکسټ راواله انوټیټ ته غزي او کدل ته کی راځي په انوټیټ کې هم دی ټیکسټ دا دی ټیکسټ راواله دلته کې یو کلیک وکړه پدې کې ولیکا اول خلک ایکس لیکي څه لیکي دا پوت نشان به ورکا ملټیپلایډ بای 19 پوتو دې ته سپیریټر وای بدی ځکه سوي وته لکه نو 19 پوت 11 انچ شو کنه شو خطر غیر ولی کله شو بس دا د دې سمو کولای شي ها ټیک نشو دا ته اوس لرکول بکار دي کنه ډي ای پوښي به خبره وځل کې وګوره په دې انټیریور کې دلته کې داشته خلې دی ودا کنه په دې ځای کې وګوره هم پکې سو به پرتی دي دا ټیک نه ده کنه خبره صحیح نه ده کنه ها دا سکه رائټ کلیک کا او سلیکټ دا هایټ تراشه الیمنٹ صحیح شو کنه د دې نه کاپی وهله کاپی ٹھیک شو کاپی می ته واغستا دا به چې کوم کنه پدې باندې می چې کوم نه دې لپاره شارټ کټ کمانډ سره डी आई शॉर्ट कट सर डी आई पदी डी आई बाने तक क्रॉस डायमेंशन नशि करते हैं हाँ सही है ना दी की लगे
یو انچ پرخ پکې راغلی دی صحیح دی کنه دا څه ډول جین راغلی مثال څه چې دا هم د قلی کینو ٹھیک شو ته په دې باندې کلیک وکړې دلته کې دام لیکل دی نه خجی کته چې د ریپلیس کې نو په دې ځای باندې وته کلیک وکړه 14 فوټ باندې ته ریپلیس کا نه کیږي په پورته نشان دې کټ کا بیا ریپلیس کا نور غسی بي سي وسره نه کیږي دا به دقه تی دا به 11 لیکي صحیح ده دلته براشي 13 فوټ اول خلق ایکس لیکي صحیح ده کنه 13 فوټ 13 فوټ 11 انچ نو سپریټر په کوله کا 11 انچ صحیح شو بیا ملټیپلای 14 فوټ 10 انچ صحیح شو جی صحیح شو کنه دا خبره دغه شانو په ټولو کې به دغه طریقه لیکو نو یس زه خو دا طریقه دا خو په ټولو کې لیکم خو یس یو ناشنا چل به کیو ناشنا شاندې چل به کول غواړي ښه په بعض موقع کې تعدیل ډیره زیاته کنه نو مونږ وایو یاره دا به کې د خپل ولې نه لیکي خو هغه ټیکست باندې بیا ډیر زیات لکه سوچ وته کول غواړي چې غلطي ونه شي صحیح ده کنه نو مونږ بیا څه کوو دیله یو دغه جوړو ښه دې فیملی ته به زما ټیک شو کنه ګورو ته دا فیملی به څه کوم دا کم چې ماستر بیډروم او دای به کې لیکل دا به ایډیټ کوم صحیح ده که صحیح نه ده په دې کې خپل والیوم او دا هر څه شته دا به د مخ کې موجود دی روم نیم خو مونږ لیکلای کنه په دې فیملی کې یو لیبل دی کنه هغه نمبر دی دا په نمبر باندې راځي الته کې دې ته سری کلی نمبر یو دې کلی نو دا ولا نه خرابو خا دا کم چې ډیفالت دي کنه دا به د برو وي دا ډیفالت نه دي دا به د برو راځه دا ډیفالت دی بده کې وګورئ نو ہے نه ها دا فیملی ما ایډیټ کړی دی کنه دې کې وګورئ نو ہے د دې دا می برو کړو راکا په خبر ځان پوهه ها و زدل د یو لیبل لاوړم انسرټ پکما کریټ ته اشاره شمه صحیح ده کنه دا دای سری کړی دی لیبل خو کلیک خو به وکم کنه په یو ځای کې به کلیک وکم لینت او ورت جوړول غواړي صحیح ده کنه نو په دې کې زمو سره څه شي په کار دی وس لینت په کوم ځای کې پروت دی ال ها ورت پکې وګوره لینت او ورت په دې کې نشته صحیح شو کنه نو موږ بس چل کوو نیو بجور صحیح ده کنه ها ودی خجی یه منټ زه ګوګل کروم ته رالم دلته کې مونږ کو کنه لینت ورت فارموله تاسو د ګوره حاج دی سره نو څه قصې وسره لګي کنه هیڅ وسره نه لګي نو تاسو سره سو لیکا ریویټ ټیک شو جی راشه او ریویټ فارموله باندې کم یو دی انت ورت فارموله دی دلته کې ورکړی دی خیال دی اولنې ټول اولنې راغسته وسره ریویټ ارکیټیکچر ولا پکا ده کنه دا خبره به کې بخپل راولي خو بس یاره نه راولي حیران مدي پاتې کی پوش خجی هم ځای کو لینت ورت فارموله دا کنه دا دا یو نه ها فارموله چې کوم ګورم دا په کوم بل طریقه وه ها دا بل طریقه ده صحیح ده نو
خاجي دی خو ګوره ښه دا فارموله ده روم ټیک لینث ویډث انکلوډډ دا فارموله ده مونږ چې روم ټیک جوړ شي خو باغې کې دي صحیح لینث او ویډث پکې ښه دا تاسو بیا ځان سره کولای شي دا هغه صحیح ده کنه لینک کې دغه ده ټیک شو خیره دلته کې لیکل دی چې هاو ټو دا مونږ ته پته ده دلته کې لیکل روم لینث په لینث کې بس اور واچي دا فارموله به کور واچي نو لینث په څنګه جوړیږي دا به کاپی کوم نه دی زنه دا روم خو ما ټیک کړه کنه دلته بوس لینث چې کله اف اف ایکس یو فارموله جوړوم کنه خپل فارموله جوړوم دلته به تاسو لیکم ال ای ان جی ټی ایچ یا دا لینث وتبا ان جی ټی ایچ ما چې بیا خطا نشو بس پیل ور کوډه مو ته لیکو صحیح ده فارموله به شي دلته کې لیکل دی نمبر کنه نو دا بس کو دلته لینث په یو صحیح ده کنه په دې ځکه بوتا ا فارموله مو ته پیسټ کړه بس صحیح شو کنه جی ګوره لینث و دراغه وزل کې یو فارموله بره جوړوم چې ولي کما چې د لینث او د ویډث په منځ کې بس چل کوي چې هغه ملټیپلیکیشن ساين وکي ښا دا اوس ډیټابیس دی بګي صحیح ده بدل کې زرا علامه ما ته ولي کو ټیکسټ سمو ته ولي کو یا مو ته ولي کو یو کراس مو ورکو کنه نو دا کراس په فارموله کې نه راځي نه دې لپاره به ډبل کاما ورکی او کراس په ورکی په ډبل کاما کې می دا کراس سکو بل مو د سو لیکو اوکې اوس بیا فارموله ده ویډث فارموله سره ویډث نو چې ویډث ته فارموله نو دلته کې بازار شمه دا بل لینث کم کنه بیا ورکوم خو له خو اوس په ګورم چې دلته کې په فارموله کې څه لیکلي ایریا براوالی ویډث لیکره کنه ایریا ډیوایډ بای روم لینث نو دا به کاپی کما دا اوس دلته کې نه پیسټ کوم صحیح ده کنه دلته بس څه چلو کما په دې ځکه ایریا براوالم څه براوالم ایریا ډیوایډ بای لینث ما چې ولکم لینث ورکړه وغای دی ایریا می سکړه په لینث می ډیوایډ لنو اوکې می کوم دی وای ان کنسنټنس څه دا نمبر بس کما لینث په کمای اوکې ټیک په خبره پوهیږي کنه لکه اپلای کا اوکې دلته وګوره خاص length multiplied by width راغی دی کنه دا بس کو ٹھیک شو لگا خبره پوه شوې دا د لوډ کا دا پروجیکټ ته دنه لوډ کا اوور رائټ کا څنګه چللې سوې لگا سوې سمځي وکړه که څنګه نو دا څونه دمو شو مونږه لګا دمو پېښو کنه دا غرور مونږه ټیکس لیکو پته نه کیږي څه چل یو کو هغه چاو د بوټو نو بوټ ګیاري لیکل نه ځان لا نه دی لګا هغه سپریټر ورکړی دا هغه طریقې فالو اپ کړی کوم چې دا مونږه ها سوای تاسو دې باره فارموله خو ښه کنه نو مونږه بده کې ډیټابیس هم ځای کولې ښه صحیح ده څنګه ضرورت راغی نو دا اوس مونږ ځان ډیټابیس وکړو دا چې زو سیو کما بل پروجیکټ نه جوړوم نو ټمپلیټ په میدای وي نو چې روم ټیک کوم چې د مخې سره بس چل کی دا چل بږي دلته وګوره دلته کې څه چینجز کیږي کنه نه کیږي کنه ځکه چې ما په مزه کله دی فیملی ته راغلو ما د سره روم نیم چېړل نه روم نیم ما چېړل که روم نیم ما چېړل او ځالته کې په لیجند کې برابر سیم د غفیسي لیکل نو ما د دې فیملی نه ایریا چېړل نه مول سکوير فیټ چېړل لکه دا په خپل باندې سره دا بالکل صحیح دی دا کینسل لکه څنګه په خپل باندې صحیح دی ځکه دې فیملی باندې کلیک وکم او دا ایډیټ کما خپل خبرې وکړې دي شتي نه ته اپلای کته دا ټولې به اپلای کې را به کې نه لیسو ها دا سکوير فیټ ته دا کمره نمبر 2 دی ته لیکل دی دا ټیکست په حواله سره دا کیوبیک فیټ ته والی مو سره کړه دا سکوير فیټ ته نو د دې خبرې خو مانه دي چیرې دي خپل خو نه یو خبره راوسته ټیک په خیر سره هرګه سوي اوس به تاسو دا خیال کوئ
لکه اوس دا خو د روم سپریټر سره تعلق ساتي. تاسو وایئ چې زه په دې دغه کې یو روم ټیک کوم چې زموږ سره د غول حساب کیسې چلو کی غول حساب کې. چې دلته کلیک وکم دا خو اول وایي چې په دې خو ځکه څنګه لیکم چې موږ د پته نشته چې دای چل صحیح ده کنه. نو دا پته به څنګه لګو نو موږ به دا خیال کوو وس ګوره لکه ما د خدای علم دی کنه چې دلته کې دا بندول غواړي د سینه نه لګا ګوره دا په دې ځای کې بندول غواړي او دا په دې ځای کې بندول غواړي مینو راخه دلته هم نه دی باندې خیال دی دا سپریټر راواله اوس دا څه وایي 24 بای 97 فوټ 3 انچ ګډوډ شو کنه تا ګډوډ نه کو یاره ایریا څنګه فیل کړی دا کومه ایریا فیل اپ کړی دا د دې د حساب ته دار سره واغستو ښه نو د دې ځخ کایله کټول پیرامیټر چې 8 کو انور سره لسی چلونه صحیح شو نو دې چل بنه کو ښه لکه مونږ وای دې چل به څنګه نه کو دلته مونږ صرف په دې کې سلی کو بیا مونږ دا خبره دې کو چې د دې غولي ویټ چې دا غدمره دی لنت دومره دی بس نو دا ویټ مونږ د کم ځای کې سره حساب او دا علم مسمون ته نشتی خیال دی ځکه چې دا خټول غول دی په دې ځای کې دا راغلی دی د سیم نشو کولای چې په دې ځای کې یو سپریټر ولګو دلته سپریټر ولګو دا جدای حساب دا جدای حساب دا جدای حساب نو تیسه ټایپ ځکه ته لیکل نه کوي ها هغه بیا په ټیکسټ باندې کوي صحیح ده سمبل بوته دی کې لان نو زه ما چې نه دا خو د لیکل بکار دی سجل نه نو خلک همیشه لان په سکوير فیټ کې لیکي وای لان دومره مربع فوټ پوښي اوس کله لان دومره مربع فوټ ته نو زبراشم خپل خبره برا واپس کوم کنټرول زد زبراشم زم چې ولې لګا دی ولې ګډ وډ کو د څه چل بوږي چې ایریا بولې کې دی څه چل بوږي ایریا خو سره ولې کلا چې 2351 فوټ زمون سره تشغوله نو دلته به داسې لیکلي نو دا به منشن یوزو دا فیملی ایډیټ کو دوباره ګوره کله زه په دې کلیک وکم دا ایریا ده صحیح شو کنه نو د په میټر سکوير کې لیکل زمونږ د خو په سکوير فیټ کې د بهر حال چې داس چل کړی دی سره دلته کې څه نه کړی دا کیپ ریډیبل هاریزونټل لاین سنټر دا میډل دی راب ټیکسټ کې دې ته نه خنشته دا لیبل ته ایډیټ کا پدې ځای کې به کوم څه خبره نه ده کړې خو دلته کې دلته دی بریک تو ګول لاندې چې چل بګشتي موږ دې خپل را شو لینت ورت پوسټ کوی ایډیټ کې لینت ورت دا خبرې په خپل ځای باندې سدي صحیح دی ټیک شو کنه نو سدي څه مسله راغلی دا چې د دې ته چیک مارک راغلی دی او زمونږه بغیر د چیک مارک نه دی لګي نو خبره پوه شوي لکه ایریا وسه لیکلي د ما او ته هغه څه کولای شو هایټ کولای دی نشو نو دې څه چل کړی دی دلته کې د ویزیبل نه خلر کړی دی په دې ځای کې څه چل کړی او زمونږ په دې کې وګوره ویزیبل د نه خده نو کدا دې زلر کوم خو بیا مسله جوړي ګوره دا مې تلر کړه لود انټو پروجیکټ اور رائټ کته ا دې نور سره وګوره اوس دې باندې کلیک وکړه کنه او دې ایډیټ تراشه دلته کې لیکل شو ایریا دلته لیکل شو روم نمبر دلته څه لیکل شو وایوم نو اوس ور زمونږه خبره به کیږي شو زده قوي مخالکه امجد خانه یس سر ایمان جره باندې چیرې باندې راغلی دی خو بهر حال احتیاط کوه ها به پیری شوي دا مې ایډیټ کړی دلته څه پروګرامینګ کړی دی چې دلته کې دې ته دا خبر راغلی ده په دې کې وګورئ شو بارډر بیک ګراوند لاین کلر لیډر بارډر دا خبر وګشتي څوک په وایي دا څنګه سیټ کیږي
اوس کوم وګورو کنه په دې ځای کې دا دی ناغنا بهر ته وته دی کنه دی دا تی بهر ته وته دی نو دې سره بس کووس چې دا تی بهر ته نوځي دا ټیکس نه دی دا کومه فیملی چې ما جوړ کړی دا دا بیا ایډیټ کما چې ایډیټ کما دله ما دا سایز ډیر زیات غټ کړی دی ګوره سایز مې غټ کړی کنه هې دا مې سره واستو لنت برا پاتې شو او دا راته ښکته راغی دلته کې وځي چې کوم چې راب ټیکس ته بنل ته کې نه خو کمه وینو ته اپلای کا او پروجیکټ ته لوډ کا اوور رائډ کا ها وز د لکه تا کول غواړي کنه ځکه چې دا په نیم لا پاسه شي کنه دا په موږ لا پکار ده چې دا په کم ځای کې د نیم لا پاسه شو دلته کې مخ کاری کنه یار صحیح نه د دې له کوټه ښکته کا خواهش کستا کیږي چې را د دې دا ټیکس تا سایز شي کم شي نو دا ټیکس سایز سره 3 دی کنه زه مې یاره د دې شي د دې 2 شي صحیح شو جی ها دا بولډ انډرلاین او غیره دا څه نه بکی دي خو دې ته حاجت نشته صحیح ده اوکې وینو ته دا لوډ کا پروجیکټ تا اور رائټ صحیح شو که صحیح نشو یس دا بالکل صحیح شو دا خیر ہے نو ته له الته کې د ټیکس سایز غټ کا څه خبره 2.5 کولا څنګه ستا خوخي مونږ دا بیا په پرنٹ کې نخکاری په پرنٹ کې نخکاری نو دا دې ثابت ته پاره دا سایز دی ها دې ټولو ته پاره دا سایز د سره پاره دی نو دې ټولو ته پاره دی ها نو ته 2.8 کا نو ټول دې پکې راشي دا څه خبره ده پروجیکټ ته لوډ کا مونږ په دې باندې نن ډیر زیات کار وکړو ځکه چې دا ډېر کار شیز دی وایي به خبره کنه نو دا دونه ټیکسټ وته ولیکل شو نو کدا اوس مونږ په دې لپاره جدا ډایمنشن نه جوړول دا بیا خیال نه ډیر خمزه به نه کوله بیا نو کته دې چې چلو کې جدا شي نور سلیکټ کې کنټرول بٹن دی نیولی دا دې چې ګرځوي په خپل باندې رڼا کیږي اوره دې رائټ کلیک کا هاید element څه چلو دا اوس روم هاید کیږي صحیح ده کنه نو ترا کنټرول زد کا صرف په دې رائټ کلیک کا او دا هاید کا نو مونږ وایو چې نه دا پاتې کو دا نور هاید کا دې کې دې شي از تاسو بخیر نه دې ښه نو دا هټیک دی کنه روم ټیک دی نه نو ټیکسټ زموږ سره څه شو وشو بس پکې لیاوټ جوړ کما لیاوټ پکې جوړ کما لکه ها جوړ کم پکې لکه سوال مال خو په لیاوټ کې کالمونه یو روغانی صحیح ده کنه کالمونه کالم ان روزي پکې صحیح شو نو ستاده نقشه که هر څنګه پرته خدا ورټیکل طرف پیسې دا به کالم دا طرفه نو کالم مونږه همیشه په A B C D باندې لیکو او رو پس لیکو 1 2 3 4 ها لکه تاسو په ایکسل شیټ کتلې کالمونه به په A B C D کې نه روګانه به په 1 2 3 بیا هر یو سیل پیجن دی کیږي وای A2 او Z2 خیال نه ده او نه صدا به نشتی دلته کې به مو هغه شانتي پوزیشن جوړو خامنګه نو سچل به وکړو دا ګراوند فلور نه به یو duplicate as dependent اور راو باسو صحیح ده کنه دې ته موږ سو لیکو دا موږ کو رینیم دا dependent one بوله سکو layout layout شو کنه شو خجی دا بزنتا وایر فریم کو ها پروجیکټ پسې یو وایر فریم مې کو کنه یس سر کنسپچوال هم کولای شي ته وره کنسپټ ته رښتیا به کنه هغه څه بدی کې نشته کانسټنټ کله لري خو نه مونږ یې سکه وایر فریم کو چې مونږ ته بګی دا د دې والز دا دغه معلومي ښه دنه سنټر لاین او دا تین لاین به تلرګو ډي ال پریس کې دا تین لاین ته ووري هغه
لاینونه بولډ وکنه صحیح شو وسو خاوس په سٹارټ ولو ها آرکیټیکچر ته ورشو په آرکیټیکچر کې لیکل ډیټم صحیح لیکل پدې کې بیا څه لیکل دي ګریډز شارټ کټ دې جی آر شارټ کټ څه ده جی آر صحیح شو ده خیره پدې جی آر باندې ما کلیک کوم پدې کې هم پیک پوینټ او داشته اپسیټ بغشته خو نه دا مونږه ډرا کو صحیح ده کنه څه چل وکاو ډرا کو وای خبره سره بهترینه چې تاسو اول یو ډي ال آی یا ډي ال ما یو راغستو دلته کې مې چلو یو لاین مې ډرا کو دلته مې ډرا کو یو لاین او دلته کې مې یو لاین ډرا کو ټیک شو کنه پدې کې اسیم ډي ال نشته خو زه بیا سلیکټ انسټنټ کوم چې ټول ډي ال لاین نه ډیلیټ کیږي صحیح ده خبره باندې پوهیږي کنه یو ډي ال مې راغستو وسو ته ګوره ها دغه ډي ال به بیا راواله ما ډي ال صحیح شو ډي ال مې راغستو د دین لاړه ما دلته بالکل سټریټ رااله مو دې درکا نسی بل دیو نه راشه مې ځان مې پوهاګه نه چین نه بدانه خلر ګوزه چې دلته کې زموږ چین د ضرورت ناراضي ټیک شو جی دا ځان د صبر برابرو ملکه اندازه برابرو مخه چې ماته په ګریډ لاین کې څه تکلیف را نشي ښه یا څه ایرر را نشي چته ټیک شو جی دا به زوس پدې کې راته رومه لکه دا څه خپل په طریقه باندې لګیا ما ها د چل په کې ما چاته نه کړی په دې یو لاین باندې کلیک کا او دا ملټیپل ټریم ایکسټند ملټیپل الیمنٹ په دې لاین باندې کلیک وکړه او اوس په دې باندې کلیک کوا کترالو ګرانلو د دې نه موږ ته دا پته ولګی چې دا لاین نه چې په کوم طرف تیر شو موږ ته دا غي د کالمونو پته ولګی چې یاره کالمونه ټول څه دي ټیک دي ټیک ہے پوهیږي کنه لکه اوس پکې دا پکې نشته نه خو نه دي د پکې حاجت نشته صحیح ده دا خو پارټیشن نه جو زکه صحیح شو نو اوس دلته ګوره ښه دا دغه ځکه چې دا پیک پوینټ لیکل کېږي دا غي بوس پیدا راوځي ښه سبا شي وسو اوس پیدا راوځي نو دلته کې ارکیټیکچر کې ډیټم کې ګریډ تراله معادل دي سړي کړي پیک لاین چې پیک لاین باندې ما کلیک کوم دا لاین پیک کا وګورئ له پاسه به سوري کو دا به درست ډیټ کوم اوس ښه سیم تاسو به علم کې اضافه کوم دا به تر اوس نه ا کم ہے سمې کو ا مې کو نو ګریډ ته بیا راشه دا راواله سپوږی سپوږی که څنګه یس اوس دا ډی ال لاین نه ده دا دې څنګه ډیلیټ کا سلیکټ نه ډیلیټ کیږي کنه جو ډی ای باندې دي لرګه کنه صحیح نه ډی ای اے کنټرول سره ونه سا جو ټول به سلیکټ شي ډی ای مینه پاتې شو کنه هغه لاین نه لګا پدې ګریډ لاین باندې کلیک وکړه ایډیټ تراشه او دی پلین ویو سیمبل ان 1 او ان 2 بدوانو انډز باندې دي مونږ ته دا خیه برم خیلان دي مخ سپوږ شو لکه یس سپوږ وای که څنګه یو ډی ال بل والا ما او هغه با دلته ډرا کمه بل ډی ال بدلته کې ډرا کما ودی دو کنه که هغه طرف ته نږدې او کدی طرف ته نږدې جو بس اقا ډی ال لاین نشي دی هغه څه کوي یا زموږ سره ریفرنس لاین همي ښه صحیح زموږ سره ریفرنس لاین به کوم یا لکه ریفرنس لاین په کوم ځای کې پراته ایستاسو په خیال باندې ډیټیل لاین دی دا دی انسرټ سیستم سټرکچر ارکیټیکچر ریفرنس به کې په کوم ځای کې دا څه لیکل دی دا څه دی ریفرنس دا ریفرنس لاین دی صحیح شو کنه نو زه د ریفرنس لاین هم راوستې شم چې زه ترسته څه کوم بیا
چې ما ته پته لګي چې زه بیا ډیلیټ کوم یو ورو دا بل ورو شو نشوه هي یو پکې دا ورو دی دا بل د بوستل غواړي نه دا بل د څه کول غواړي دا بل کې بوستل غواړي ټیک شو جی ها وس دا د ډریسینګ دا موږ نه بوزو صحیح ده کنه دغه تاجت نه ښه ګوره دا خو د دوه باترومونو مینز دی نو دا بګي اهم دی نه دی اهم بیا دې سره ګوټي په فکر سره ګورئ ښه دا براولم کنه ٹھیک شو اوس بل په دې ځای کې نشته نو دا دی تاسو په دې قصه پوهیږئ که دا ځاسې دی ګیم یار او کنه ما دا وایي مړ صحیح شي هغه ته حاجت نشته د دې دا ولونه مې ودرې دو دا یو وړه مې څه ده خیال له د برنډي دا وړم کنه ها اوس به دا زه تیروم دینه به تیروم چې ما ته علم کې راشي ملټیپل دا لاینو د کلیک کا ځه اوس وته ګوره دا ولې ریفرنس لاینونه به نه ایکسټند کیږي ښه صحیح ده کنه نو ډی ال والا تا چې وخت ډی ال واغسته و زمونه دا ریفرنس دا ډی ال ته واړو کنه خل نه پک پوینټ باندې چې په ریوټ کې ولاړ نه سټنشن دی او راشه دی ریفرنس لا لکه ګور دا ریفرنس اوس موږ ته پته نه لګي کنه دلته کې ریفرنس تراشه ٹھیک شو په دې رائټ کلیک کا سلیکټ انسټنس تراشه نو مطلب دا چې دا ډیلیټ کیږي او لکه سلیکټ سیمیلر کیږي نه نو خراب لین مې راکړه ده پوه شئ ښه اوس په راشو مونږه په دې ډی ال باندې به کلیک وکړو ملټیپل دلته په راشم دا به څه کوم ټیک شو که ټیک نه شو اوس به ښه ښکلی روانه مې ګریډ پیک لاین والی په دې ځای به ورته کلیک وکړم دواړو طرفونو ته ولګېد که نه دلته کې آی ولې لیکلی دی دا اټومیټک دی دا هغې نه راغستی دا اوس 1 کا صحیح شو که نه د سی ایس باندې کلیک هم کولی شي او دلته ګریډ ته راشه پیک لاین راځه څه دی خیال دی اوس په دې ډي ایل باندې رایټ کلیک کا سلیکټ انسټنس डी ई का डिलीट बटन हम प्रेस कर ले मन सब हम डी ई वाई ख्याल लेना जोड़ शू का जोड़ नहीं शू ग्रेड लाइंस वस मुंग द पता लगी द दे कार्नर हम मुंग द पता लगी सी चल ले چې دا کم کارنر دی تاسو ګوره تاسو دا اټوکیټ کې کړو کنه D5 الته هم غړي په مشکله باندې جوړ کړو دلته کې دسی جوړ شو مودري ته په خبره پوهیږي دا D5 ته دا E5 ته دا F5 ته خیال نه موږ ته کارنر ټو کارنر پته ورګه دلته کې دوه په سپیډ کې دا جوړ شو اوس په دې کې په ډایمنشن څنګه لیکو DI باندې پریس डी आई बांधे क्लिक होगा और आ जाए क्लिक है वो ना शो बस देखो आ जाए वो शो का ना यस सर लेआउट प्लान तैयार शो का संगा
اچھا دا ځای سلیکټ کما سلیکټ کې ویزیبل ان ویو کما سلیکټ شو رائټ په کلیک کما په هایټ باندې کلیک وکما او الیمنٹ دا خو دې هایټ شو او دلته کې چې وګورم دلته به بچ دي په دې ډایمنشن کې وګوره شته دلته وګوره شته لیاوټ کې وګوره نشته په دې کلیک وکا سلیکټ خالی دی ده نصرت کېږي ټیک شو دا به تر دې لپاره بیا ټول سلیکټ کړي او سچل وکړي هایټ الیمنٹ په دې درغه به هایټ کې صحیح شو چې دا ټول هایټ مستاسر لیاوټ پلان سره ریډي دی ښا لیاوټ پلان د سره بالکل ریډي دی سوال پکشتي وس کدا لیاوټ پلان اسې مونږ په دې سیکشن کې دلته وګورو په دې نارت یا په ساوث کې فکر وته کدل تم دی نو ده خلې دا درکه A B C D تاله دلته کوم درکړي دي نه وګوره خلې وکړه فکر کې خبر را لکنه دا وته وایر فریم کې دا ته پته ولې نه وینه پدې باندې تیر شي دي نه دا بیا سټډي کول غواړي ها نو دا خو کې کراس سیکشن نه ده نو په دې وجه باندې موږ پته نه لګي نو کراس سیکشن ولا جوړ نه کما هغه په یو کلیک باندې جوړیږي صحیح ده دی فلور پلان ته بلار شم چرته بلار شم ګراوند فلور پلان ته بلار مالا دلته اوس دغه جوړول غواړي کراس سیکشن نو دلته دا سری کله ده سیکشن یې کړه کنه ده دا به نوټیټ کیم ده نوټیټ کې به کوم ځای کې پروت دی دا سیکشن او ویو ګریش چاخه ویو به کې به کوم ځای کې دی دا سیکشن دی نه نو دا زبر دی پړو په دې طرف باندې کټ کول غواړم پوهیږي په خبره راکې اوس د دې مخ کم طرف ته دا فلپ کا فلپ یې کارا کا فلپ هغه آپشن به کې به کوم ځای کې دی دا اخوا ته اړول غواړي صحیح ده کنه نو کم ځای کې دی یاره ای دی فلپ دا دی اول د دې بار ته روبا څخه کافي ودرې دو فلپ کا اخوا ته مخ کو کنه مخ کو نه دا دی خوا ته کا د رینج دی کته دلته کې پاتې کینو جوړ شو کنه پدې کې څه وسته پدې کلیک وکړه چې صحیح چل روان دی ایجا واسه نور وایا کراس سیکشن جوړ شو هیجینګ پکې دیو نه پړوي هم پته لګیاو مونږ چلته کې هغه څه کړو چې دا یو پړوي پکې نیمه دا او وګورې دې ښکاریو هغه خبرې به اتوماتیک شي دی نه دی اخر لینګ به کوم کړه دا غین نور مخ کولای دا زه ګورې برکه چې هغه څه به راشي سو یا لګا کراس سیکشن جوړول دي ګران کارو دا دومره ایڈوانس شو خیال دی صرف په کراس سیکشن کې دلته کې دا نور لیکل خو بوته کې خو په کراس سیکشن کې چې دا په دې پړو کلیک وکړي کنه د ارکیټیکچر ته د ټیګینګ تراشي هغه ټیګینګ په کوم ځای کې په نوټیټ کې دلته کې سټیرز وو دی یس نو موږ بس په دې سټیر کلیک وکړو کنه ها په سټیر هم کلیک کړی دی سټیر ټریډ او رایزر دلته کې د دې څه خینه دی وجه دا پته نه چې کلیک نه کیږي څه مسله ده اسکیپ کا په دې ما کلیک وکړو دلته کې څه نه دی راغلی دلته کې سره نه ما ټیګینګ تا انوټیټ کی انوټیټ کې را نن دلته دا نه را لیدا بیا چې کوم نو خاصه دا څه مسله صحیح ده چې دا ولې راونه واست په دې شه دی وی چې یاره دا سټیر سیمټریکل وغیرہ نه دي د دې وجنې نه رالي نو دغه مسله به یې نور خو نشته ټیک ده کنه دغه څه ده پوه شوي که څنګه دا و زموږ سره نه دا لیاوټ مو شو په دې کې ډایمنشن پکې مو شو لیاوټ پکې مو شو او دلته کې راشه دا سیکشن پکې مو شو سیکشن ویو ته راشه
خیال دی Yes, دا به کې سیکشن بس ته کو sir. Yes, sir.